د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمن لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسئ. خدمتګار خپرونه د قدرمن لیدونکو زه بشیر احمد اتل ستاسو چوپړتیا کوم. تر پایه راسره اوسئ قدرمن لیدونکو. نن بیا یو داسې خدمتګار تاسو ته معرفي کوم چې په واقعیت هم د دوی خدمتونه د ستایلو وړ دي. دا چې دا خدمتګار څوک ده، خدمتګار خپرونه تر پایه وګورئ او دا خدمتګار به تاسو هم وپېژنئ. دا خدمتګار یوازې دا نه ده چې مثلا دغو ګلالۍ ماشومانو ته دوی درس وایي، د یو انځورګر هم ده او د دې ترڅنګ نور مهارتونه هم لري. خو تاسو دا خپرونه وګورئ، تر پایه ملتیا وکړئ، په ډېر څه به پوه شئ. دلته قدرمن لیدونکو په ډېر یو وړي کوزي کې، یو وړوکي دوکان کې دوی هم د انځورګرۍ هم د ماشومانو دپاره کورس په وړیا ډول دوی وړاندې کوي. ورځو د دوی سره خبرې کوو، د دوی خدمتونه تر تاسو رسوو، تاسو هم موږ سره پاتې شئ. نو دا چې دا څوک ده تاسو به یې وپېژنئ. قدرمن لیدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته یادونه کړې وه، نن درته داسې یو خدمتګار معرفي کوم چې د ده خدمتونه په رښتیا هم د ستایلو دي او موږ ویاړو چې دغسې خدمتګاران لرو او همیشه دغسې خدمتونه کوي. نو یار صاحب به تاسو لیدلی وي د دوی انځورګري او د دوی دغه خیریه کارونه چې دوی کوي. خدای به نور خپله پېژندګلوي تاسو ته وکړي او خپل مکمل نوم به تاسو ته واخلي. یار صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدمتګار ته په خیر راغلی، تاسو هم یو خدمتګار یاستئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې خو تاسو ته او د خدمتګار خپرونې لیدونکو ته ټول ته سلامونه نه کېهلې، وخت مو په خیر. مننه، خوشحاله شئ. مهرباني یار صاحب، ستاسو مکمل نوم او څومره وخت چې دغه کار مو پیل کړی ده، دغه خدمت مو پیل کړی؟ اتل صاحب، نوم مې بختیار یار دی، د ننګرهار ولایت یم. ژوند دلته په کابل کې کوم. تقریبا د ډېر وخت نه د هنر سره مې علاقه وه، مینه مې ورسره وه. دا چې زه ډېر وړوکی وم، پلار مې وفات شو، 9 کلن وم، خو د اقتصادي مشکلاتو لاسه زده کړې هم پاتې شوې، مسافري مو کړله، مزدوري هم ډېرې وکړلې، تر څو بیا هم په دې اخره کې مې دلته په احمدشاه بابا مینه کې یو د زیباندام کلب و چې هلته ما صفایي کوله، هغلته مې کار کوه، کانتین مې چلو. د ترڅنګ چې زه د کلب صفایي وکړم، نو د ترڅنګ مې رسامي هم کوله. د ملګرو تشویق لامل شو چې په هنر کې مخکې لاړم، کار مې وکړلو. ډېر ښه. یار صاحب، زه چې ستاسو درغزي ته راغلم نو ډېر زیات خوشحاله شوم. تاسو په یو دوکان کې، د سړک په سر په یو دوکان کې داسې د البته د رسامۍ یوه کارګاه جوړه کړې، بیا د دې ترڅنګ د ګلالي ماشومان راځي، تاسو دوی ته تعلیم ورکوئ. نو دا یو خدمت ده، دا د فخر او د ویاړ ځای دی چې تاسو دغسې یو ځای جوړ کړی. که د دې هنر په اړه راته ووایئ چې تاسو څنګه داسې یو مفکوره، یو فکر مو ذهن ته راغی چې تاسو داسې یو ځای جوړ کړئ او بیا مثلا دغسې د رسامۍ او هنر شروع کړئ. اتل صاحب، مخکې چې ما څنګه یاد وکړه چې زه 9 کلن وم، یتیم شوم، پلار مې وفات شو، درسونه نه پاتې شو. په دې اساس ما هم وویل چې زما په څېر ډېر ګلالي ماشومان دغه تاسو کوم زده کوونکي چې ویني دا ټول یتیمان دي، بیا په شګهکارۍ باندې کور نفقه پیدا کوي، جاولي خرڅوي، بازارونو کې پلاستیکونه خرڅوي. نو ما غوښتل چې داسې یو هنري ځای جوړ کړم. دغه انځورګري زیاتره ما په کور کې کړې ده، نو ومې غوښتل چې یو ځای جوړ کړم، هلته د هنر د لارې خدمت وکړم ملت ته، او هغه ګلالي ماشومان یتیمان چې وس نه لري درس وایي، نو هغوی ته به هم د درس یو زمینه برابروي. یار صاحب، ښه کار ده، دا یو خدمت ده، د کې د الله اجرونه درکوي او د الله اجر پکې شته.
څنګه داسې یو فکر درته راغی چې راځه دغسې یتیمان راټول کړه هغوی ته درس ورکړه دا مفکوره چا درته درکړه که دې خپله ویلې چې زه د پلار نه 9 کلن وم یتیم شوم او باید دغسې مثلا نور یتیمان باید بې سواده پاتې نه شي دا فکر څنګه درته راغی اتل صاحب ما مخکې یاد وکړله چې ډېرې د غریبۍ د لاسه بې اقتصادي مشکلات د لاسه خلک کوم تر راتم صنف پورې زه په هر صنف کې اول نمبر راتلم خو دا چې د کور اقتصادي مشکلات زیات وو درس نه پاتې شو زه خپله دلته ما دلته په بازار کې ترکاري خرڅوله او کلب کې مې کار کولو درس ته نه برابرېدلم ومې غوښتل چې راځئ یو هنري کارګاه به جوړ کړو او هلته به هنري کارونه هم کوم او دغه یتیم بېوزله ماشومان به هم راغونډ کړم یو ځای به ورته جوړ کړم چې درس ووایي باید په ټوله کې مېرمنې ډېرې انځورګرې وي ځکه چې هغوی خپل ځان ته میکاپ یا مثلا رایشګري کوي نو یعنې په څومره ښه طریقه یې کوي یعنې که نه خو ما داسې مېرمنې انځورګرې هم شته خو په دې کې بیا زیات چې مثلا خلاقیت لري هغه بیا د نارینهوو یا د نرانو انځورګري ده که نه خو بیا چې دوی مثلا غرایش ته وګورې چې دوی خپل ځان ته میکاپ آرایش کوي د هغوی هم د چا نه کم نه دي ګوره په انځورګري کې تکړه دي که نه اتل صاحب دلته یوه خورکۍ راتله د نورستان ولایت وه او چې ډېره با استعداده وه هغه چې ډېره په نشتو وسایلو کې په نشتو کتابچو ورقو کې ډېره ښه رسامي کړې وه هغه ویل چې زه غواړم چې رسامي زده کړم نو هغه خوشبختانه چې په 18 ورځو کې د پنسلي کار رنګه پنسلي کار اوبیز رنګونو کار ټول زده کړل که تاسو پام کړی وي هغه اخري تابلو چې کومه هم ده هماغه زموږ هغه 18 ورځو کې چې کومه خورکۍ کومه هنري کار زده کړی و دا د هغې اصلي اخري اثار دي چې دا مې ته نثار کړم دا ما سره یادګار چې په 18 ورځو کې هم داسې ما څوک روزلی دی چې په 18 ورځو کې هنر زده کړی دی ډېر ښه ډېر ښه څنګه یو قربان ستړی مه شې خیر اوسې ته ستړی مه شې مننه خیر اوسې ستا نوم چی ده زما نوم عدنان دی عدنان دلته څه زده کوې دلته هنر زده کوم ریاضي املا او انګلیش درسونه نام خدا انګلیش دې لږ زده کړې که ډېره بس برابر استاد څنګه ده یار څه درته درس زده کوي که نه هو زده کوي پیسې خو درنه نه اخلي نه نام خدا مفته درس درته وایي ښه تا خپله کوم انځور رسم کړی که نه انځورګرۍ سره شوق لري رسامۍ سره کې نه لري زه خپله انګلیش سره شوق لرم انځور رسۍ سره نه لرم ښه نام خدا انګلیش کې څه لیکلی سي انګلیش کې هر څه لیکلی شو What is your name? My name is Adnan. نام خدا څو کلن یې زه یم یو 12 نام خدا 12 کلن یې څومره انګلیش دې زده ده زما بس زده دی لږه ډېره دې زده ده نه که داسې یو انګریزی راشي درسره مخامخ شي ورسره خبرې کوی شي که نه لږ وکولی شم ښځه ته ماته داسې په انګلیش کې داسې یو څه ووایه که نه چې یو شعر یا مثلا ټول خپل ځان معرفت وکړه په انګلیش کې ووایه چې د ما نوم داره د پلار نوم مې داره د ورور نوم مې دا ده او زه دغه کورس دغه زی زده کوونکی یم My name is Adnan. My father name is Ghulam Habib. I am from Ningrahar. My brother name is Mustafa. نام خدا ستړی مه شې ورور تاسې ستړی مه شئ په خیر راغلی مننه خوشحاله اوسېږي دا راته ووایه چې د ماشومانو ته څه درس ورکوي کوم مضمون درس ورکوي دلته زه د انګلیسي تدریس ورکوم ښه نام خدا رایګان درس ورکوي پیسې اخلي نه رایګان درس ورکوم نام خدا دا وګوره څونه ثواب ګټي هغه هم په انګلیسي کې ثواب بلکل خپله دې څومره انګلیسي زده کړې څومره انګلیسي دې زده زه خو له ډېر ځایونو کې مې درس ویلی ده لکه ارزان قیمت په اساس دا کوم مشهوره کورسونه چې دي د هغې نه زه فارغه شوی یم او د دې تر څنګ مې سپیشل کلاسونه هم ویلي دي نو له هغې نه مې وروسته غوښتل چې د انګلیسي په برخه کې تجربه ترلاسه کړم نو 2-3 کورسونو کې مې نور هم تدریس کړی ده
بیا هغې نه وروسته دلته راغلم غوښتل مې دې ماشومانو ته درس ورکړم. ښه ډېر ښه. نو څنګه د یار صاحب دغه خدمت چې کوي دا یو خدمتګار ده په داسې یو خدمتګارانو باندې خوشحاله یې که نه؟ ډېر زیات واقعا ډېر زیات خوشحال شوم کله اول ځل مې دوی سره ولیدل د دوی په د مخ باندې کوم موسکا وه ډېر زیات زما خوښ شو. هغې نه وروسته یار صاحب تنها زموږ یو استاد نه ده زما یو ډېر ښه ملګری هم ده. خب نام خود چی است والا؟ نام من نور احمد. خب نام خدا چقدر وقت میشه جنبه دمی کورس یار صاحب خود درس میخوانی؟ اینجا یک ماه میشه به خاطر درس میایم دیگه. هر وقت کار میرم باز از کار 1 بجه بیکار میشم باز میایم درس خواندن. خب چطور از کدام بخش خودت میخوانی یا کدام مضمون میخوانی خودت؟ خودم چی انگلیسی رو زیاد میخوانم. خب انگلیسی رو یاد گرفتی یا نه؟ ها یاد گرفتیم. چقدر یاد گرفتی انگلیسی؟ ما یاد گرفتیم در مکتب تو چی میتونم که استاد هر چیز پرسان کنه گفته میتونم جوابش دادم میتونم. خب دست چی میگه به انگلیسی؟ هن. آفرین. ام یک دانه کلک چی میگه؟ یا نمیفهم. نمیفهمی؟ هیچ بیخیم فنگر نمیفهمی؟ میفهم. ها؟ ایرا میفهم. نه به خدا نم خدا. ملګری ستړی مشي. خیر سي. څنګه دې داسې یو دم خپل مسیر تغییر کړ د بل ځای نه راغلی د یار صاحب دې کورس ته داسې یو ځای ته راغلی چې مثلا دا هم د یار صاحب ډېر تنګ ځای را په داسې یو ځای کې چې کار کول مثلا چې هلته ماشومان او داسې ځای دې خوښ کړ؟ استادان ډېر ول کار مې ورته خوښ نه سو خو کله چې د یار استاد ځای ته راغلم او د ده دا کار مې ولیده نو ډېر مې خوښ سو. بس یار استاد سره ما سټارټ واخیست او خپلو درسونو ته ما دوام ورکړ. هم لیدونکو ته وښیه چې وګوره تصویر مکمل شوی ده او که نه؟ مننه اتل صاحب مننه تاسو نه کوو چې راغلی او خپل قیمتي مخ مو دلته موږ ته راکړو. تاسو راغلی زموږ غږ مو په درک نور ملګرو سره نو دغه انځور دی چې دا تکمیل شو. زه به دا بل انځور دا په ټلیفون کې دا به لیدونکو ته وښیم که نه چې وګوري چې دا انځور همدغه انځور دی که نه شاید دوی په سوشل میډیا کې هم دغه انځور لیدلی وي که نه؟ لیدونکو تاسو ته ښکاري لیدونکو تاسو ته ښکاري یار صاحب دغه انځور چې زما په لاس کې ده نو دغه موبایل کې چې کوم انځور ده دا دوی رسامي کړی په دغه ورقه باندې نو دا ډېر د ویاړ ځای دی چې یار صاحب دغسې یو انځورګري کوي دغسې یو خدمت کوي. الله پاک دې دوی ته اجر ورکړي. نو یار صاحب تاسو نه ډېر زیاته مننه کوو په پای کې که څه پیام لرئ هېوادوالو ته څه غوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. قدرمند لیدونکو دا و د دې اونۍ خدمتګار خپرونه چې ما بشیر احمد اتل تاسو ته چمتو کړې او تر بیا هم په الله سپارم ښه وخت ولرئ. د خدمتونو په هیله په الله مو سپارم ښې چیبې ښې چارې.